او خپل ضرورت پوره کوي. نو دی رضی الله تعالی عنہ د لشکر سره نه ووتی. ویل د جمعې المنځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ادا کم او بیا به په لشکر پسې ورهیسم او ورسېدلی سم. د جمعې تر لمانځه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دلې دی. نو ویل ولې پاتې سوی؟ عبد الله ویل یا رسول الله زه په لشکر پسې ورسېدلی سم. دا مې خوښه وبلل چې د جمعې لمونځ ستا سره وکم او بیا پسې ورهیسم. ځکه د ده په فکر د جمعې لمونځ او هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا ډېر لوی ثواب دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودته یو ډېره لو خبره وکړه چې زموږ ټولو د پاره درس او عبرت دی، بلکې دینی معلومات دي چې په دینی اعمالو کې مو د هر شي په درجه او مقام خبروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل قسم په الله کدم ذکی د مخ ټول شیان خیرات کې هغه د دوی د سهار په حرکت کې چې کم اجر او ثواب وو هغه ته به نه ورسېږي. ورونو شه متوجه سي هغه ثوابونه چې د مجاهدینو دغه د سهار په تک کې موجود و. ویل کته د مځکې د مخ ټول موجود شیان خیرات کې خو ثواب یې د هغه ثواب سره نه برابرېږي چې دغه مجاهدینو فقط دغه د سهار په تک کې ګټلې دي. هغه نور جنگ او ستړیا لوږې او زحمتونه چې دوی ته ورسیږي د هغو د اجر او ثواب پوښتنه خو مه کوه. ورونو دغه حدیث شریف روایت امام ترمذی رحمه الله کوي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وجړل. خلق ورته ویل چې شي دي جړوي؟ عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ویل والله زما سره د دنیا محبت نسته او نمی تاسي یا تاسي ملاقات ته ډیر شوق دی، خو ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د قران مجید یو آیات واوریدي چې په هغه کې اور ذکر شوی وو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. چې دا د سورۃ مریم 1 نمبر آیات دی. یعنی ستاسو څخه هیڅوک نشته مگر ودغه اور ته د دوزخ واردېدونکي یا ننوتونکي دي چې مؤمنان پر پل صراط تیریږي او تر هغه لاندې اور دي او کافران ورلويږي او دغه پر اور تیرېده ستارب یقیني حکم پر کړی دی. نو زما جړه دغه د اور د بیرې څخه ده. ورونو دای خو د ثواب د پاره پاتې سوی وو او لمانځه ته راغلی مګر ثوابونه هلته و. نو ځکه ویل د اور د بیرې جاړم او بیا یې وویل الهي ستا په لار کې شهادت تر څخه غواړم. خیر د مسلمانانو لشکر حرکت وکي او د لشکر د حرکت خبر شاوخوا نشر. د مدینه منورې د يهودو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی او ویل یا محمد موږ ته په تورات کې ویل سوي دي ک یو نبی د خلق نمونه په داسې طریقه سره یاد کې کفلانی ووجل سو بیا فلانی او کفلانی ووجل سو بیا فلانی هغه نفر ټول وجل کیږي حتی کې د سلو نفر نمونه هم یاد کړه هغه ټول وجل کیږي. یعنی تا اوس د خپل درو قومندانانو نمونه یاد کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا داسې کار دی چې د الله جل جلاله اراده داسې و. د دې لشکر سره خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه چې نوې مسلمان شوی وو هم ملګری دی. لشکر د غسان پر طرف رهیسو. هلته بیا وروم ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی ځکه د غسان رئیس او حاکم چې حارث نومېدی د روم پاچا هرقل ته حال ولېږي چې یا قیصر د محمد صلی الله علیه و آله وسلم لشکر را رهیدي او زموږ او ستاسو په مابین کې داسې عهد او پیمان دی که پر موږ چا حمله کول تاسو به مقاومت کوئ او که پر تاسو چا حمله وکړه موږ مقاومت کوو. او اوس هغه دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر موږ حمله کوي. ورونو د
دلته نو د هرقل کفر او اسلام معلومیږي چې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد د غساسینو کومک کوي کیا، مګر پر هرقل دنیا غالبه سوی و، هغه مرتد او کافر و. غسان ته حال ولېږي چې هو زه ستاسو سره يم او 100,000 یا 100,000 نفر جنگي لشکره ورته راولېږي. نو د غسان و قبیلې ته 200,000 نفر سره یو ځای شو. 100,000 نفر یې خپل درلوده او 100,000 نفر د روم قیصر ورته راولېږل. اوس نو د کفارو په دغه 200,000 نفریز لشکر کې 50,000 د آس سپاره، او دا هم درته معلومه ده چې په جنگو کې پر آس هغه قوي او مشهوره پهلوانان سپریده. دلته وغسان ته دونه لشکر سره یو ځای سو چې مسلمانانو یوازې دا نه چې هیڅ وخت یې د دونه لشکر سره جنگ نه دی کړی، بلکې لیدلې هم نه دی. اوس د مسلمانانو لشکر د دشمن په شمیر هیڅ نه دی خبر او رهیدي، او هلته روم او غسان د معلوماتو د پاره و مخته جاسوسان را لېږلي دي چې په دغه جاسوسانو کې یو نفر د سدوس په نامه سره موجود وو او د شرحبیل ابن عمر ورور دی. هغه شرحبیل چې د غسان د رئیسانو څخه وو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړ. نو سدوس د جاسوسۍ لپاره را رهیدي، مگر د مسلمانانو د لشکر قومندان زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ هم د کشف او معلوماتو د لپاره نفر لېږل او هلته په مخ کې ناست و او کمن بینولې وو. نو د مسلمانانو دغه د کشف ټولي دغه سدوس او د هغه ملګری ونیول او وی وژل. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد انتقام او بدله سو چې تر جنگ د مخه واخیستل سو او د غسان د قبیله د ورئیس ورور ووژل سو چې دې کار نور هم د روم او غسان د قبیله قهر او غضب ورزیات کړ. د مسلمانانو لشکر بیا هم د شمال پر طرف رهیدي، څو په معان کې واړو. معان د شام په مځکه کې د یو ښار نوم دی چې د حجاز و شمال ته نږدې دی. په دغه وخت کې د مسلمانانو استخباراتو دا خبر ورته راوړي چې هرقل د 100,000 نفر سره د بلقا په مځکه کې اړولې دي او هلته د لشکره سره د غسان د قبیلو 100,000 نفر نور هم یو ځای شوي دي چې په دې حساب د دشمن د لشکر شمیر 200,000 نفر کیږي. اوس چې مسلمانان په معان کې دي او دوی ته دا خبر ورسېدي چې د دشمن لشکر 200,000 نفر دي، د مسلمانانو په حساب کې هیڅ دا نه و چې دوی به د 200,000 نفریز دشمن سره مخامخ کیږي. ناببره په دغه مځکه کې چې د خپل مرکز څخه هم ډیر لري و دا خبر ورته راغلی. نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو مشران سره راټول کړ، د مهاجرینو مشران، د انصارو مشران، د لشکر مشران ټول سره یو ځای شو او مشوره کوي چې موږ باید څه وکړو. موږ 3,000 نفر یو او دشمن 200,000 نفر دي، لکه یو دریاب چې را رهیوي. ستاسو څه فکر او نظر دی؟ مسلمانان په حیرت کې دي. په معان کې یې 2 شپې تیر کړې او په دغه باره کې مشورې سره کوي. خدا مشورې فقط پر 2 نظریو وي. یو نظر داو چې ول جنگ ور سره کوو، او بل نظریه داو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به حال ولېږو، شاید نور مدد او کومک را ولېږي، یا به مو په جنگ کولو امر کې نو به جنگ کوو. د دوی په مابین کې هیڅ داسې څوک نه وو چې ودی وایي بیرته به پر شا ولاړ سو. ورونو دغه همت او جرأت، شجاعت او شهامت ته وګوري. 3,000 نفر د 200,000 نفرو په مقابل کې جنگیږي. صحابه کرامو 2 ورځې دغه 2 نظریو په باره کې مشوره وکړه چې یا جنگ یا به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږو. خو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ولارسو اول یا قوم، موږ او تاسو ولی مسلمانان سبیو،
تاسو جنت نه غواړئ؟ زموږ اسلام اصلا د جنت د پاره دی. دغه دی جنت ستاسو و مخته دی. آیا تاسو شهادت نه غوښتئ؟ نو ولی په تشویش کې یاست او ولی انتظار کوئ؟ موږ د خلقو په شمیر، په قوت او کثرت نه جنگیږو. موږ د دوی سره په بل شي نه جنگیږو بیل دغه دین څخه چې الله جل جلاله موږ په مکرم کړیو. پر دشمن درځي د دوو کامیابیو څخه یو لاس ته راوړي، یا کامیابی یا شهادت. څو د ټولو رایه داس و چې جنگ کوو، د کومک او مدد انتظار نکوو. پس له هغه څخه چې اسلامي لشکر دوی شپې په معان کې تیری کړي، نو یې د دشمن ومځکې ته حرکت وکړي، ترڅو چې د هرقل د لشکرو یو حصه د بلقا د کلو په یو کلی کې چې مشارف ورته ویل کېده ولیده. نو مسلمانانو د مؤتا پر طرف حرکت وکړي. مؤتا په خپل یو کوچنی کلی دی او مسلمانانو خیمه تر کلی د باندې ودرولې. مګر وروسته زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ دا بهتره ولیده چې د کلی په داخل کې واړوي، ځکه کچیر محاصره هم سي بیا هم جنگ کولای شي. او دا معلومه خبره ده چې 200 نفر په ډیره اساني سره کولای شي چې پر 300 نفر راوګرځي او د هر طرفه یې محاصره کوي. نو ویل کومش د نن په مؤته کې محاصره هم سو بیا هم جنگ کولای شي، ځکه د دشمن د پاره د یو کلی یا شار په مابین کې جنگ کول د صحرا تر جنگ ډیر سخت دی. ځکه که مسلمانان په دشت کې محاصره سي هیڅ نسی کولای، او که د نن په کلی کې وي بیا هم خپل جنگ ته دوام ورکولای شي. نو یې د نن په مؤته کې واړول او د جنگ د پاره د باندې راوتل. اوس مسلمانان د کفارو د لشکر انتظار کوي. دا دوی د کفارو لشکر را ورسېدي، دوی یې ویني، د لشکر سر او شروع معلومیږي، خو د آخر یې هیڅ درک نسته. لشکر را رهیدي خو آخر یې نه معلومیږي. 200 نفر دي. د اول وار د پاره مسلمانان دونه انسانان ویني. ځینې مسلمانان په بیره کې سوه چې دا څه حال دی، دونه لشکر را رهیدي چې پای او انتها نه لري. نو خود وبېرېده. په دغه وخت کې ثابت ابن اقرم رضی الله تعالی عنہ ودرېدی او په مسلمانانو کې تقریر شروع کړ. ویل زه د هغو کسانو څخه یم چې په بدر کې می ګډون او اشتراک کړی دی. حال دا چې موږ لږ وو او کفار ډیر، مګر الله جل جلاله موږ کامیاب کړو. خبره د ډیر او لږ نه ده، بلکې خبره د الله جل جلاله سره د صدق او اخلاص ده. نور یې هم داسې خبرې وکړې چې د مسلمانانو د زړه څخه یې بیره ویسته. بیا نو زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنہ خپل لشکر و 15 حصو ته وویشي چې مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره ورته ویل کیږي، او د جنگ د پاره آمادګي ونیول شو. او هلته د روم لشکر سره یو ځای شو. د مسلمانانو لشکر د جنگ د پاره تیار او آماده دي، او سبا جنگ شروع کیږي. سبا سهار پس لمانځه څخه زید رضی الله تعالی عنہ فورا د هجوم او حمله امر وکړ. د روم او غسان د لشکرو هیڅ دا خیال نه وو چې دغه 3000 نفر دي پر دوی حمله وکړي، ځکه دا داسې مثال لري لکه 3 نفر چې پر 200 نفر حمله کوي. نو روم او غسان هیڅ دا فکر نکاوه چې حمله دي د مسلمانانو د طرفه وسی، او ځانونه هم د جنگ د پاره نه و تیار کړي، ځکه سهار وختي د لمانځه وختي. مګر مسلمانان تیار و. په روم او غسان کې قتل او وژنه شروع کړه. د سهار څخه تر ماښامه کفار ووژل. رومیانو او غسانیانو مرګ ولیدي، حتی وبېرېده چې ماته خورو. مګر د کفارو شمیر دونه ډېر دی چې خلافېده نه لري. په دغه ورځ د کفارو څخه په 100 نفر ووژل شو، او مسلمانان ماښام بیرته خپل ځای ته صحیح او سالم را ورسېده. نه شهید او نه زخمی پکې موجود وو. رومیان په تعجب کې دي چې دا څنګه خلق دي، دا بشر دي که جن، دا انسانان دي که پیرانان. 3000 نفر
پر 2 لکو نفرو حمله کوي او دا حال یې پر جوړ کړي